السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د فیلډ مارشل اسیم منیر د چیف اف آرمی سټاف او چیف اف ډیفنس فورسز په توګه د ټاکنې سمرۍ تر منځوري وروسته د صدر هیوان ته استولې ده. فیلډ مارشل سید اسیم منیر به پر چیف اف آرمی سټاف سربیره چیف اف ډیفنس فورسز هم وي. دغه ټاکنه د 15 کلونو لپاره ده. فیلډ مارشل سید اسیم منیر به د هیواد لومړی چیف اف ډیفنس فورسز وي. وزیر اعظم شهباز شریف د چیف اف ایر سټاف ایر چیف مارشل ظهیر احمد بابر سیدهو په ملازمت کې هم د 2 کاله وخت ورکولو منظوري ورکړې ده. دغه پراختیا به د نوموړي د ملازمت د اوسنۍ 15 کلنې مودې پر پوره کېدلو باندې د 2026 کال په مارچ کې کیږي. له صدر آصف علي زرداري سره د کرغستان صدر په ایوان صدر کې ولیدل. د ډلو پر کچه باندې تر ملاقات مخکې د دواړو مخورو تر مابین پر 2 اړخیزه اړیکو باندې خبرې وسوې. د مملکت صدر و کرغستان صدر ته په ښه راغلی ویلو سره وویل چې 20 کاله وروسته د کرغیز د صدر د پاکستان د دورې له کبله به د دواړو هیوادونو د اړیکو په لړ کې نوې لارې پرانستل شي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له کرغستان سره خپلو اړیکو ته ډېر ارزښت ورکوي. دواړو مخورو په بیلابیلو څانګو کې پر 2 اړخیزه مرستو باندې پر غور کولو سر پر دې یووالی وکړي چې د پاکستان او کرغستان تر مابین د تجارت کچه تر خپل وس ډېره لږ ده. هغوی د دواړو هیوادونو تر مابین و تجارتي اړیکو ته په پراختیا ورکولو یووالی وکړي. د مملکت صدر د پاکستان او کرغستان په بزنس فورم کې د کرغیز تاجرانو د ډلې موجودګي په زړه پورې وبلله او دا یې د مهاجي پیاوړتیا نښه وګڼله. صدر آصف علي زرداري د کاسازر منصوبې د کرغستان د برخې بشپړتیا وستایله او باور یې ورکړي چې پاکستان په منصوبه کې د خپلې برخې د بشپړتیا اراده لري. د بلوچستان وزیر اعلی امیر سرفراز بګټي ویلي دي چې د ریاست واکداري چیلنج کوونکي له منځه وړل ضروري دي او دغه چاره پرېکنده پړاو ته داخله سوې ده. د بلوچستان حکومت له هیواده د باندې په ترهګرۍ کې د لاس لرونکو تنظیمونو د مشرانو کمانډرانو او د 300 څخه زیاتو ترهګرو په ضد پرېکړه کړې ده. د وزیر اعلی امیر سرفراز بګټي په صدارت کې د ترهګرۍ نیټورک د ختمولو لپاره غونډه په کوټه کې وسوه. په غونډه کې له هیواده د باندې د ترهګرو او د ځایي اسانتیا ورکوونکو په ضد د کاروایي په اړه مهمې پرېکړې وسوې. وزیر اعلی په غونډه کې د کلدم بي ال اف یو بي ای بي آر جي او لشکر بلوچستان د مشرتابه په ضد د مقدمو پروسیکشن چسپانده کولو او تر اسانتیا ورکوونکو پورې تر صوبایي اکشن پلان ګایډ لاین لاندې په زړه پورې کاروایي کولو حکم ورکړي. میر سرفراز بګټي د بهرنیو چارو وزارت او د کورنیو چارو د وفاقي وزارت په مرسته د انټرپول له لارې د ریډ نوټس له کاروایي هم د چسپانده کولو هدایت وکړي. د ترهګر تنظیمونو د مشرانو او د ځایي مرستیالانو سره د اړیکو ټلیفون ریکارډ او نور شواهد هم په غونډه کې وړاندې کړل سو. د وزیر اعلی وینا وه چې په بلوچستان کې وینې تویونکي د نړۍ په هیڅ یو کونج کې نشي خلاصېدلی. د دوی حقیقي بڼه راڅرګندول زموږ وظیفه ده. د ترهګر تنظیمونو د مشرتابه او سهولتکارانو فهرست مکمل تیار او د وفاق په کومک په هر نړیوال پلیټفارم باندې په وړاندې کولو سره په زړه پورې کاروایي پیل سي. د ډي جي نیب بلوچستان نعمان اسلم وینا ده چې د احتساب بیرو او بورډ اف ریوینیو په ملګرتیا د ځنګلونو له قبضه مافیا څخه د 14 کروړه مالیت 10 لکه ایکړه سرکاري مځکې خلاصې شوې دي. ترلاسه شوې مځکې د ځنګلات د محکمې په نوم واړول شوې. د درغلۍ په ضد سیمینار ته په وینا کې هغه وویل چې موږ په ښه اراده لرو درغلۍ له ولږو وباسو. پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې په کال 2003 کې د درغلۍ په ضد د کنونشن پخلی کړی و. د درغلۍ په ضد کامیابي زموږ مرام دی. سینیر ممبر بورډ اف ریوینیو کمبردشتي په سیمینار کې د بدعنوانۍ د ختمولو لپاره په ملګرتیا سره د هڅو پر کولو ټینګار وکړي. د ډي جي نی بلوچستان په سرمشرۍ کې د درغلۍ څخه د انکار په اراده د خبرتیا لارویون هم وسو. د احتساب بیرو افسران، استادان، ولسي شخصیات او لوستونکو په ملتیا د ټولنې نمایندګان هم په لارویون کې موجود وو. د درغلۍ پر نړیواله ورځ په کوټه کې د نیب تر انتظام لاندې انګریزي اردو تقریري مقابله وسوه
او د خود اعتصابي تر سرلیک لاندې د مختصر دورانیې فلمونو خطاطي او د پوسټرانو د مقابلې سربیره ډیجیټل آرټ ورک ننداره هم د ورځې په دستوره کې شامل وه. په کلا عبدالله کې د خلکو د شکایتونو د اورېدلو دپاره خلاصه کچارۍ ترسره سوه. ډیپټي کمشنر منور حسین مکسي د خلکو شکایتونه واورېدل. په خلاصه کچارۍ کې د سیمې عامو خلکو او متبرینو ګډون درلودی. هغوی خپلې ستونزې بیان کړې. له 78 وینګ څخه کرنل حالي حمد هم له ډي سي سره مل و. زیاتره شکایتونه د لوډ شیډینګ، روغتیا، تعلیم، صفایي، د سړکانو د حالت او د امن و امان په اړه و. ډي سي منور حسین مکسي و خلکو ته ډاډ ورکړي چې د دغې کچارۍ مرام د ولس په ستونزو ځان خبرول او د خلکو تجویزونو په رڼا کې د هغوی حل لټول دي. د خلاصې کچارۍ غونډې چارې د ولس او انتظامیې ترمنځ تماس ټینګوي او د ولس د ستونزو په هوارولو کې مرسته رسوي. اسسټنټ کمشنر تپتان نعیم قاسم شیوانی د تپتان بازار دوره وکړه. د ښار په هوټلانو، کسابو او سبزیو پر دوکانو او د تنورونو کې د خوراک څښاک د شیانو نرخونه او د معیار سره د صفایي هم جاج واخیست. د غیر معیاري شیانو په خرڅولو او ناصفایي باندې یو شمیر دکانداران جرمانه هم کړل. هغه و دکاندارانو ته د ریټ لیست څرګند د ځړولو په سرکاري بیه سامان د خرڅولو د یقیني کولو هدایت وکړي. هغه د ښاریانو سره په خبرو کې وویل چې د غیر معیاري او په زیات نرخ د شیانو په خرڅولو دي انتظامیه خبره کړي. کاروایی به لازمي په عمل کې راوستل کیږي. په برشور کلي ملکیار کې د نشهیي شیانو د کښت په ضد عملیاتو کې پر 15 ایکړه مځکه باندې ولاړ د بنګو فصل له منځه یوړل سو. په اپریشن کې اف سی ضلعي انتظامیې او د اکسایز محکمې برخه واخیسته. کاروایی د ډیپټي کمشنر منصور احمد قاضي پر هدایت ترسره سوه. اسسټنټ کمشنر نوید احمد بلوچ د اپریشن مشري وکړه. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه وفای ته ورسېدل او موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.